د دې ښځې ځیګر باید ترې واخلو ښاغلیه او استنبول ته یې ولېږو. یوازې ځیګر یې نه، سترګې، غوږونه، پښتورګي، زړه، هر څه چې لري ټول یې ترې واخلئ. په تور بازار کې د یو انسان بیه څومره ده؟ ناوخته شوې هم ده ښاغلیه، زه دومره معلومات نه لرم او نور حساب او کتاب یې حاضرول سره دی. سمه ده سمه ده، زر تر زره خپل کار خلاص کړ. نور کسان چیرته دي؟ زه به تاسو هلته بوځم، شاوخوا ته دي. راځئ چې پیل کړو. ښاغلی پیکاسا، هغه به ارزښته شی دی چې موږ نه پټ کړی، ډېرې حیران کړم. حق لري چې حیران شي. اوس هم راته نه وایې؟ دومره به درته ووایم، وزن یې کم دی خو ارزښت یې ډېر زیات دی. د بیلګې په توګه؟ د بیلګې په توګه 500 میلیونه ډالر ارزښت لرلی شي. 500 میلیونه ډالر؟ تاسو جدي یې؟ ټول یو ځل لاسته نه راځي، اندېښنه مه کوه، لږ لږ لاسته راځي. دومره ډېرې پیسې انسان ورته حیرانه پاتې کېږي. سره زر دي که الماس؟ سره زر او الماس د هغه په وړاندې بې ارزښته ښکاري. وګوره دا ځل چې زه یادوم غني شوي یورانیم دي، نیمه کیلو یې د ټول استانبول برېښنا د یوې میاشتې لپاره اداره کولی شي. اوس له موږ سره 1 کیلو یورانیم شته، د هغه بیه کابو 14 یا 15 میلیونه ډالر دي. 1 کیلو یې؟ نه نو ښاغلیه. هو نو، راتلونکې نړۍ د هستوي وسلو په وسیله اداره کېږي. نوي جګړو کې هم دا مواد کارول کېږي. یعنې دا یې لومړۍ برخه ده؟ بیخي هم داسې ده. اصلي ډیپو روسیه کې ده. کوم تړون چې موږ له خپلو میلمنو سره کړی، که 50 کیلو یورانیم موږ ته راکړي څنګه به وي؟ ښې پیسې جوړېږي که نه؟ وای 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 وای، تاسو دا مواد څنګه لاسته راوړل؟ کلونه کېږي چې موږ دا کار کوو. د نړۍ په هر ګوټ کې زموږ ډیپوګانې شته چې ګاګ پیدا شي د هغه لپاره یې له هر ځای نه پیدا کوو او ورکوو. تاسو خو به وخت ورته ګاګ هم پیدا کړی وي. کوم څه چې نشم خرڅولی هغه نه اخله. راځه Quickly, quickly, quickly! Come on! Come on! پام کوئ! Save yourself! دا کپسولو مرا پیدا شو. دا ځای څنګه پیدا؟ نه پوهېږم، نه پوهېږم. لاړ شه نور کسان راوغواړه، زر شاوخوا ونیسئ. هلی سمه ده، زرکوه راشه، زرکوه. دا چې زما کارونه دومره په اسانۍ مخته تلل، که رښتیا ووایم حیران کړی وم. Save yourself! Save yourself! دا ځل زما له لاسه نشي تښتېدلی. که ما ونیسم پوهېږم چې ته د څه په لټه کې یې. لږ تر لږ هغه خو لاسته نشي راوړلی. مړه دې ټوټې ټوټې کوم او سپیانو ته یې غورځوم عاکفه. تل هم دا خبرې کوې، تل هم داسې وایې. یو ځل دې خپله خبره نه ده عملي کړې. اندېښنه مه کوه، دا ځل یې عملي کوم. تاسې چېرته وئ؟ دا سړی څنګه دلته دننه شو؟ نه پوهېږم ښاغلیه، دا رئیس د دروازې سره ولاړو. ټول هم دومره یې؟ نور کسان نه لري پیکاسا؟ خپل ټول سپیان راټول که بیا زما مخې ته راشه، پوه شمېره زیله. ته ولې داسې وایې؟ ځکه چې تا سره خو د سپیانو رمه ډېره ده. د دې هیجاني فلم پای ته ډېر نږدې شوي یو. هسې په خبرو کولو ځان مه ستړی کوه. رذیلانو! زر کوئ هغه ونیسئ او ماته یې راولئ. زر کوئ، زر کوئ، ورشئ ورشئ.
ته زما د سر بلایې زه ولې هېڅ له تا نه ځان نشم ژغورلی نه نه اوس درنه ځان ژغورم تل زما په کارونو کې لاس وهنه کوې زه له تا نه کرکه لرم سمه ده له دې ښکاري چې زه سمه لاره کې روان یم زه تا خپله وژنم ټوټې ټوټې کوم دی که اوس دا ټوټې کار ټوټې کوم دی کومه جلۍ چې تاسې یادوله هغه نشته څنګه نشته عاکفه هغه جلۍ چېرته ده هغه جلۍ یادوي چې ګوډۍ په لاس کې به صبر چې فکر وکړم اوس خو به هغه ډېر لرې ځای ته تللې وي پیکاسا عاکفه عاکفه زه به همدا اوس تا دلته همدا اوس جهونه زما خبره واوره هغه کوچنۍ جلۍ تښتېدلې ده یا هم تښتول شوې په هره بیه چې وي هغه پیدا کړئ تر څو چې د پیدا کړې نه وي پام کوئ چې دلته رانه شئ یورانیم د هغې جلۍ په نانځکه کې دي سمه ده ښاغلیه رڼا ته په تمه یو همدا چې رڼا شو همدلته چېرته به یې پیدا کړو تاسې اندېښنه مه کوئ سمه ده دی ویسئ حالی آسما آسما دخترم تو کجا هستی؟ آسما آسما دخترم نترس دخترم نترس جان پدر تو را کسی از ما گرفتن نمیتونه یک موتر میآید به نظرم نجات پیدا کردیم لطفا کمکی ما کو اندېښنه مه کوه زه پرته له تاسو نه هېڅ چېرته نه ځم دا ماته راکړه دا نانځکه ماته راکړه نه دې خیر کې داسې څه دي چې د لویانو په نه کار خیر. راځي خوشحاله تاسې هم ولټوئ هغه جلۍ زر پیدا کړئ زر کوئ پس سترګو پیکاسا ښکاري چې له خپل واسې پورته کارونو ته د لاس اچولی لوی سر هرومرو لوی پلانونه لري زمرایه خدا غټ سړی یوې کوچنۍ جلۍ سره مبارزه نشي کولی دا څنګه کار دی ته دې ټوکې کوه ټوکې ډېر زر به د دې خبرو ځواب درته درکړم هو که تر هغه وخته ژوندی پاتې شي ما ته یو ښه خبره که جیهونه ښاغلي هغه جلۍ مې پیدا کړه آفرین زما زمریه پوهېږې چې چېرته یې راوړې که نه سمه ده اندېښنه مه کوئ واده اورېدل زمریه تا هېڅ کلم زما مخه سمه نه ده نیولې یوه کوچنۍ جلۍ به یې څنګه ونیسي په ګونډوشه کفه په ګونډوشه اوس چې فرصت د لاس ته درغلی نو ما ووژنه پیکاسا واده نه اورېدل په ګونډو شه نه په ګونډو کېږم څه به وکړې ها ما ته وګوره دې خوا راشه زموتریکه شور مه کړه کوي ونیسئ ته مجبور نه وې چې دلته د ځناورو په څېر مړ شې عاکفه پوهېږې زمریه تا سره به یو ځای لویو کارونو کې بریالي شوي وو ته تېروتی پیکاسا څه کې تېروتی یم هغه ته چې د ځناورو په څېر مړ کېږې زه نه یم زما په څېر کسانو ته باشرفه مرګ نصیب کېږي ستا دا بې ځایه خبرې هېڅ نه خلاصېږي کوچنۍ عاکفه که نه اوس هم فکر کوئ چې ما به په مرګ باندې ډارولی وشي باور وکړه د خندا خبره ده خبره مه اوږده او ما شکش کړه په ډېرې خوشحالۍ ولې نه عاکف جانه
د دې سړي مرګ ته د عبرت په سترګه وګوره. د دې سړي له مرګ نه تاسې ټول درس واخلئ. پام کوئ چې د په څېر ځوانۍ کې مړه نه شئ. ځواني کې مرګ بد نه دی پیکاسا. ولې بد نه دی؟ مرګ زموږ لپاره خدای ته رسېدل دي ځکه. اوس چې دومره ډېر مرګ غواړې زه به دې حمله دې ډېر په تمه نه کړم. د خدای په امان زما رایا. عاقفه زما د سر بلا ته بیا وژغورل شوې. وتخته پیکاسا تر څو وخته به وتښتې. واژنم دې رزیلا، واژنم دې د ما د سر بلا. غواښې دې سپو ته غورځوم. مړ کېږي عاقفه، مړ کېږي عاقفه، مړ کېږي، مړ کېږي. زما له لاس نه ځان نشې ژغورلی. هرومرو دې کار ختمه وم. حالا موټر ته پورته شه. حالا زر کوه. تر اوسه دې درس نه دی اخیستی پیکاسا. دا ښکاره نه ده چې څوک به څوک ووژني. که زه ستا پر ځای وای همدا اوس مې ماشه کش کوله. همدا اوس. حالا موټر ته پورته شه، پورته شه. حالا زر کوه، زر کوه. دروازه خلاصه که، خلاصه که. ښه خوب درته غواړم عاقفه. حسابي مې چې خلاصه نه کم نه دې پرېږدم. آغا زمون کار څنګه شو؟ دې کار که مخکې لبه کله چې حالات خوشو بیا به یو کار وکړم. تسلیم شه، لاسونه دې پورته کړه. ما ته څه مه وایئ، زه بې ګناه یم. د څېړنې په موخه دا کار کوم. غیر قانوني کار مې نه دی کړی. غلی شه، خبرې مه کوه، خبرې مه کوه. څه وشول راځي که نه؟ هغه ځیګر هیر که په خواشینۍ سره بریالي نه شو. څه؟ ولې بریالي نه شوی؟ ځیګر خو دې پیدا کړی و. پولیسو په هغه ځای برید کړی. راته څه وایې؟ ښه نو زما نور به نو مړه کېږي. ها د سترګو په وړاندې مې لمسی مړه کېږي. تا خو ویلې وژغورې، ویلې د اوس ځیګر پیدا کوې. پوه شه که نه سړیه، اوس پخواني حالت کې نه یو.
امنیتي اداره زموږ په ټولو مرکزونو برید کوي کار مو ختم شوی خوش شدی ها ته څه وایې په پښتو کې ووایه اوس خوشحاله شوې نور بانو مړه کېږي مونږ هم هغې ته مناسب ځیګر پیدا نه شو کړی د خپلې لور ژغورلو لپاره پرته له فکر نه خپل ځان هم قربانوم خو د بل چا ځان ته لږ زیان هم نشم رسولی زه دا حق نه لرم د انسان بدن غړو مافیا ته سر نشم ټیټولی تقدیر کې چې مې څه لیکل شوي وي هماغه ته راضي یم راځه چې ځو مهرباني وکړئ هر څه ستا په لاس کې دي خدایا دا ژوند تا موږ ته راکړی او بیرته یوازې ته رانه اخیستلی شي مرګ هم تا په تقدیر کې لیکلی ته پوهیږې چې زموږ زړونه کې څه دي هیله کوم لور ته مې شفا ورکړه ته افسوس دې وي په تاسو یوازې د دې ملت په مالیاتو او پیسو مو دومره زده کړې وکړې همداسې ده که نه بورسونه مو واخیستل او د دې ملت په پیسو جوړو شوو لیلیو کې مو شپې ورځې تېرې کړې تاسې هیڅ له دې کار نه ونه شرمېدئ ها خالق فکر کوي چې تاسې به ښه ډاکټران شئ خپل هیواد او بېوزله خلکو ته به یې خدمت وکئ ښاغلیه دې حالت ته وګوره دې ځای نه یې سمه قصابي جوړه کړې د حیواناتو په څېر دا خلک حلال کړي ته زر دلته راشه صبر وکئ څه کوئ خوشې مې شرفه سړیه او به ګورو چې ستا ځیګر څومره ارزښت لري صبر وکئ زارۍ درته کوم ما سره داسې کار مه کوئ خوشې که د ده ځیګر 15 روپۍ هم ارزښت نه لري ښاغلیه د بدن یو غړی به تې پرې کړو ډېرې چغې وانه ورم هسې هم زما سر درد کوي ته له ما سره راشه لږ یې وډار کوئ خو هغه سره څه مه کوئ وروسته یې بیا عسکرانو ته تسلیم کوئ سمه ده ښاغلیه عاقف نه کوم خبر نشته په خواشینۍ سره نه د هغه ځای مو نه دی په ډاګه کړی فکر کوم ساعت یې ترې اخیستی دی ته چېرته یې عاقفه چېرته یې زمرایا کلان خوب نه راویښ شوی اوسې اوږد خوب ته به دې ولیکم دا ته بیا څه چټیات وایي پیکاسه ها وایم چې مړ کېږې اوبو کې ډوبېږې که ما وژنې ومې وژنه دې غریبانانو نه څه غواړې ها ولې نه پوهېږې عاقفه دوی هغه بېکاره کسان دي چې د بدن غړي یې هم زموږ په درد نه خوري د دې سړی د لور پختاورګي مو اخیستې دي نور نو دې سړي ته اړتیا نه لرو رزیل سړیه ته به هم له دوی سره یو ځای د کبانو خوراک شي تل هم داسې ګواښ کوې خو په وروستۍ شېبه کې بیا هم څه خپله مجبورېږې چې وتښتې زمرایا زه تا سره د مخامخ کېدو نه خوند اخلم د پیشو او مګک په څېر له تا سره لوبې کوم وبه ګورو چې اوس به څنګه وژغورل شي هو وبه ګورو چې اوس به څنګه وژغورل شي که ستا پر ځای وای د ځان په اړه مې فکر کوه تا سره خبرو کولو نه ستړی شو هم دومره خبرې کول دي بس دي ورځ بخیر ښاغلیه په خواشینۍ سره دا ورځې هېڅ د خیر نه دي لورې هغه پیکاس نه کوم خبر نه لرې نه پوهېږم چې چېرته دی
فکر کوم ځینې شخصي کارونه لري. تاسو ولې د پیکاس په لټه کوئ؟ هغه سره د سلګونو میلیونو ډالرو یورانیم دی او له هغه سره یې زموږ عاقف هم تښتولی. اندېښنه مه کوئ. عاقف ډېر ښه پوهېږي چې له هغه پیکاس سره څنګه چلن وکړي. انشاءالله لورې، انشاءالله. ناروغي حالت خرابېږي. زر ډاکټر ته خبر ورکړئ. څه شوې نرسې؟ د نوربانو حالت ښه نه دی. لورې اجازه راکړئ. هیله کوم. پلاره څه شوي؟ نه پوهېږم زویه، نه پوهېږم زویه، نه پوهېږم. زه باید ماشین سره وصل کو. سمه ده ډاکټر صاحب. فکر کوم ناروغه د لارې پای ته را رسېدلې. داسې د تندې ترې ومنیسه. کبانم خوړو ته اړتیا لري که نه؟ ستا په څېر یو تکړه کس خوړل به هغوی ډېر خوشحاله کړي. ښه نو د لارې پای ته راورسېدو وروره. هو ډېر ښه به هوا ته والوځئ. بیخي د فلمونو په څېر پوه شوئ. بام. ډاکټر صاحب څه وشول؟ وخت نه لرو. باید زر تر زر عملیات وکړو، بیا به وګورو. نه پوهېږم چې پایله یې څه کېږي. څه مو چې وس کې وي هغه وکړئ ډاکټر صاحب. زاره یې درته کوم ډاکټر صاحب. اوس نصب شو. وخت به یې هم عیار کم خلاصېږي. ښاغلیه، زموږ کښتۍ نږدې شوې ده. اوس نو تللی شو؟ لاړ به شو زمریه، لاړ به شو. د خدای په امانه کفا. کاش له تا سره مې لا ډېر وخت تېر کړی وای. خو د هر انسان غوښتنه نه پوره کېږي که نه؟ دعا وکړه چې له دې ځایه ژوندی ونه وځم. دعا وکړه چې ژوندی پاتې نه شم. که نه نو تا به ووژنم ځناوره. وبه دې وژنم. او ډېر وډار شو. د خپلې مور شاته به پټ شم. راځه چې لاړ شو زمریه، راځه. راځه. هله نو راځه. په بله نړۍ کې په ځان پام کوه کفا. د خدای په امانه کفا، د خدای په امانه. لاړو. پلاره خیر دی، زما خور دې وژغوري. هیله کوم ما هغه بخښلې ده. بېرته دې موږ سره ژوند وکړي.
خیرات دی نجیبه څه شوي سبا وشي نو ستا له امله مې خور مړه کېږي دې خواته راشه دلته کښېنه ارامه اوسه سمه ده زوی راشه څه شوي نجیبه مې راووایه که نه ډاکټر څه وویل وی ویل کېدای شي دا مو هغې سره وروستی لیدنه و باور مې نه کېږي په رښتیا اوس څه وکړو یو کار خو باید وکړو اوس نه شو کولی همدلته په تمه کېږو او دعا کوو اوس چې کار یوازې دعا ته پاتې دی نو تباه شو خدای ته راته د زړه صبر راکړي خدای حوصله راته راکړي توبه خدای توبه خدایا ته ما سره مرسته وکړه چې دا بې ګناه کسان وژغورم خدایا را سره مرسته وکړه I help you okay wait حالا امر صاحب ځواب راکړه ځرکوه ځواب نه ورکوي څو ځلې روغ شو په نور باندې خو به څه نوي شوي اوف امیر صاحب تاسې ته زنګ دی بلې خیري هو وګوره امر صاحب تا ته یو ښه او یو بد خبر لرم لومړی بد خبر ووایه امر صاحب په خواشینۍ سره ارجان مړ شو څه وایې خدای دې وبخي امر صاحب ښه خبر دا دی چې ارجان مخکې له مرګ نه ویلي و چې زما ځیګر نوربانو ته ورکوي پخوا یې هم د بدن غړو ویشلو ته هڅ کړی و یعنې لاسلیک شوی سند یې هم شته دا ته څه وایې خیري ډاکټر سره مو خبرې وکړې هغه ځیګر اخلو او درځو په ځانګړو موادو کې ایښی دی یو څو ساعته وروسته به در ورسېږو ته به هلته ټولو ته ووایې چې چمتووالی ونیسي سمه ده فکر کوې دا کار کېږي کېږي امر صاحب کېږي اندېښنه مه کوه انشاءالله کېږي موږ اوس حرکت کوو خیري د نوربانو حالت ښه نه دی هیله کوم بیړه وکئ زارۍ کوم زر راشئ درځو امر صاحب درځو اندېښنه مه کوه درځو همدا اوس حرکت کوو څه شوي امیر صاحب خیري دوی ځیګر دلته راوړي زه ځم چې ډاکټر خبر کړم ښه خبر دی ژوندی اوسې ډاکټر صاحب هله خیري بیړه وکړه زر کوه ډېر وخت نه لرو چې ځو زر باید ځان ورسوو هله وروره هله لږه بیړه وکړه هله وروره نو هله بیړه وکړه هله کاش دا عاقف له موږ نه نه وای جلا شوی رښتیا وایي پیکاسا تاسو دا راپورټ ډاکټر صاحب زما د لور حالت څنګه دی په خواشینۍ سره یې حالت یې ښه نه دی ما ته غوږ ونیسئ زما لور ته مو مناسب ځیګر پیدا کړو 2 ساعتو پورې به دلته راورسېږي تاسې خپل چمتووالی ونیسئ چې تر هغه وخته پورې به ژوندی پاتې شي او که نه سمه ده یوازې یو ساعت ډاکټر صاحب هر څنګه چې کېږي د حل یوه لاره ورته پیدا کړئ موږ به خپله ټوله هڅه وکړو خو که ناوخته کوي بیا به هغه له لاسه ورکړو تاسې یوازې خپله هڅه په بشپړ ډول وکړئ ځیګر را رسوو انشاءالله انشاءالله بیړه وکړه هله وروره هله زرکبه لږه بیړه وکړه لاړ شه موټر چمتو سمه ده ښاغلیه لږ څه وروسته به کبان ښه په ماړه ګېډه خواړه وخوري تله خو باید انسانان کبان ونه خوري که نه کله کله باید کبان هم انسانان وخوري همداسې نه ده بیخي رښتیا وایي زمریا ډېر شکر 5 4
دا د عاکفه ستا ژوند کول تر همدې ځایه و څه وکړو نو ډېر خفه شوم Are you fine? Are you fine? Fine, fine. Okay, thanks. Asma? Asma is okay. Asma دختره چشمایت باز کن. Asma. 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 کارګوله ما سره ده د لیدو ځای ته درځم پیسې در سره دي سمه ده سمه ده وګوره ما ډېر په تمه نه کې راځه چې ځو د ساحل پولیس ساحل پولیس زما غږ څوک اوري ساحلي پولیس زما غږ څوک اوري تاسو ته وایم یورانیم اوس هم له پیکاس سره دي Just a minute. Light. Sheep. د خبرو نه خو په څه نه پوهېږم Sheep. Wait. Understand? هیڅ پوه نه شوم Light. Sheep. کښتۍ Money. Dollar. والله ستا له خبرو او څه چې دې راسم کړل په دواړو باندې هیڅ پوه نه شوم وروره Lighthouse. Money. پیسې Sheep. اوکې پته خو همدا ده که نه زمری تېروتنه خو به دې نه وي کړې دې ځایو کې زه ډېر ښه بلد یم تاسو اندېښنه مه کوئ دا څراغ چې کلونه د کښتیو لنډه موده وروسته به میلیونونه ډالر زموږ شي زه م خپله برخه پکې اخلم همداسې نه ده هسې خو د ځان په ګواښ کې نه دی غورځولی البته چې خپلې پیسې به اخلي لره شی وروره له مخې مې لره شی پولیسو ته لاره ورکړه هیله کوم وګوره موټرونه به رانه ټکر شي اوف له مخې مې لره شی والله چې تاسې ټول به یو پولیسو ته معرفي کړم څه شوي پخوانۍ ورځې دې در په یاد شوې اوس هم ځان ته پولیس فکر کوې که څنګه ها پرېږدی وروره پرېږدی هغوی خو نه پوهېږي چې موږ پولیس نه یو ته زما په کنټرول کې دي ارامه اوسه حالانو خیری خیری ته زنګ وهم زنګ وهه بله خیری حالا چیرته یې نور به چیرته یو موټر کې یو که نه هغه پوښتنه نه کوم اوس په کومه سیمه کې هو لاره کې یو در روان یو خیری ما لیونی کړ وروره څه شوي ته خوښه یې که نه زه ښه یم ته څنګه یې شکر دی زه هم ښه یم لږ څه هیجاني یو بیړه لرو نیازې وروره زه بېکاره نه یم ته ولې زما وخت نیسې ها خیری یو ځل ته دلته راشه یو ځل راشه بیا هېڅ هم درته نه وایم خدای دې تا ته سزا درکړي تو چاته وایې وروره تا ته خو نه وایم ښه نو چاته وایې لاره کې موټرو ته وایم نو وروره دلته ډېر بیروبار دی عمرانه سیمه کې بند پاتې یو کېدای شي راباندې ناوخته شي سمه ده زه پولیسو ته اعلان کوم چې تاسو سره مرسته وکړي تاسې هم خپله هڅه وکړئ او دلته راشئ سمه ده یوه دقیقه هم مه ناوخته کوئ دا بیخي لیونی دی هغوی چیرته دي عمرانیه سیمه کې دي بیروبار کې بند دي څه وخت به راورسېږي کېدای شي لږ څه ناوخته کې
که څه هم زه اوس اعلان کوم خو د استانبول بیروبار ډیر دی. معده کې ستونزه نشته، درمل دې په وخت سره خورم. که بیا د کوم شکایت درلوده زنګ ووهه، سمه ده؟ بیا به انډوسکوپي معاینه وکړو. ژوندی اوسې ډاکټر صاحب، خو انډوسکوپي څه معنا لري؟ د خولې له لارې او پایپ معدې ته دننه کوو او معده معاینه هلکانو کوو. سلام. بیا زه د امنیت امیر نجیب الماضي یم. مهرباني وکړئ امیر صاحب. وګورئ، زه ستاسې موټر سایکل ته اړتیا لرم. امیر صاحب که غواړئ موږ به در سره مرسته وکړو. اړتیا نشته ملګرو، زما موټر سایکل چلول زده دي. موټر سایکل دروازې سره دی. مهرباني وکړئ امر صاحب. ژوندی اوسئ. تاسې هم. مننه. دا سړی څه شو؟ را روان دی. له همدا اوس نه مې لاسونه خارښ کړل. Locate, lighthouse. You see? اوکې سمه ده، پوه شوم. دلته راکړه ورکړه تر سره کېږي. زه به اوس ورسره ګورم. خدایا، د پیکاس او جیهون پر وړاندې ما سره داسې بې وزله کسان شته چې زه څه نشم کولی. فکر وکړه، لږ فکر وکړه کفا. کومې لارې راغلې هلکه؟ نجیب امره. امر صاحب موږ دلته یو. خیرې زه راوخېږه. سوپرمان پورته شه هلکه، پورته شه. خیر کې غني شوي یورانیم په دې خرڅو ښاغلیه. چا ویلي چې هغوی زموږ دښمنان دي؟ موږ داسې چالان کوو لکه هغوی چې زموږ دښمنان نه وي او په منځني ختیځ کې ځان ته کریډټ حاصلوو. همدارنګه هغوی زموږ د ظاهري دښمنۍ له برکته اسلامي هیوادونو کې د پروپاګاندا وړتیا پیدا کوي. سمه ده، هو دا کار د چا په وړاندې کوي؟ نور به د چا په وړاندې وي زمرایا، د هغو کسانو په وړاندې کارو چې ورسره جنګیږو. د مسلمانۍ هغه ساده پړاو چې انادلو کې روان دی، د هغه په وړاندې کارو. یعنې څنګه؟ تا هیڅ تاریخ نه دی لوستلی؟ پخوا هم د عثمانیانو په ضد د لویدیځ خلکو تل له چا سره یو ځای کار کوه؟ نه پوهېږې؟ زه څه پوهېږم. دا ستا شاوخوا کسان، مخکې له وخته زوال کسان او بهرني ملګري مو دوی ته زموږ دښمنان وایي. نو ځکه لږ څه حیران شوم. مه حیرانېږه زمریا، مه حیرانېږه. پخوا او اوس ترمنځ یوازې یو توپیر شته. وګوره تا ته یو تاریخي درس درکوم. پخوا به لویدیځ کې زموږ ملګرو د عثمانیانو په ضد دې کسانو سره ښکاره ګډ کار کوه. اوس د دې لپاره چې زموږ یووالی له دوی سره ښکاره نه شي، موږ ورسره داسې چلن کوو لکه هغوی چې زموږ دښمنان دي. ښه نو سمه ده ښاغلیه، هغوی هم په ختیځ هېوادونو کې زموږ د ظاهري دښمني نه کار اخلي او د مسلمانانو هېوادو کې خپلو موخو لپاره یې کاروي. بیخي همداسې ده. هو اوس پوه شوې زمریا، والله عقل دې کار وکړه. سمه ده، خو دا کسان بیا د غني شوي یورانیم ستاسو د لویدیځو ملګرو په ضد او د سیمې دښمنانو هېوادونو په ضد او د کارولو لپاره نه اخلي. همداسې نه ده؟ ته هم ډېر ساده یې زمریا، بیا ځان ته افسر هم وایي. تا په ټول تاریخ کې اورېدلې چې هغوی له کوم لویدیځ هېواد سره جګړه کړې وي؟ یا دې هم اورېدلې دي چې د مسلمانۍ په نوم 41 خاوره یې فتح کړې وي؟ نه. همداسې ده. کومې وسلې چې د یورانیم په وسیله جوړیږي، البته چې په لومړي سر کې د ترکیې په څېر اسلامي هیوادونو او هغوی ترمنځ په راتلونکي کې احتمالي جګړو لپاره ډېر کارول کیږي. ودې لیدل
دا بکسونه له پیسو نه ډک دي لاسونه مې تخنیږي لاسونه مې دومره ډېرې پیسې مې هېڅکله یو ځای نه وي لیدلی ما ته وګوره ډېر قمار ونه وهې که نظر به داسې پیسې بېرته درنه لاړې شي زما ذوق قمار نه دی ښاغلیه انجونې دي پوهېږم ستا علاقه یې مو څنګه لاس کې نیولې ده هر څنګه چې ته وایې خو مام کم مه راوله ها که یو ګام وړاندې واخلې ماغزه به دې وشیندم دا کیف لا نه دی مړ شوی عاقف هم داسې دی تل غواړي ما سره لوبه وکړي ځوان مرده خوی لري ژوندی دی تاسې خو وویل زیګر راوړي خانو کومه دی ها رانږدې شوې باور وکړه ډېر رانږدې شوې امیر صاحب په موټرسایکل هغه زیګر راوړي دلته موږ هره ثانیه هڅه کوو ښاغلیه زر باید دلته راشي د هغې د ژوند وروستی سلګی دي ډاکټر یې د ژوندي پاتې کېدو لپاره هڅه کوي سمه ده پوه شوم موږ هم د هغې د وژلو هڅه نه کوو لږ وروسته به راورسېږي الله الله توبه احمد صاحب پام کوه لږ څه ورو لاړ شه ما ته هم ځان ډېر ګران دی خیري غلی شه سمه ده بله څه د نوربانو حالت ښه نه دی څه شوي په نوربانو کوم څه شوي ها نه امر صاحب تېز لاړ شه تېز لاړ شه که نه غواړې چې رئیس دې ووژل شي وسله دې ماته راکړه حالت درکوه سمه ده سمه ده لرې کوم مې ښاغلي ته څه مه وایه رزیل سړیه او فاکفه تا ته د لومې جوړولو نه ستړی شوی یم خو ته له ځان ژغورلو نه یې ستړی شوی که ته غواړې هغه به وژنه وروسته له هغه به زه تا ووژنم سمه ده که نه وروسته له هغه به زما ملګري تا ووژني ستا ملګري